السلام علیکم ګران کتونکو شال نیوز نه زه غلام اکبر او نن راغلی دلته د مروتو علم او ادب کوم مقامي تنظیم ده یغه په سوري لاندې یو غونډه وسله که شازلمونه پوره نشوه ګران وطن جنکی بده غټینه اوس خبره ده چې جنکی راغلی دي د مروتو ادب باندې خبرې کوي اول په تعارف سره وکړه او یغه نه بعد چې تاسو کوم تنظیم جوړ کړی دا بنیادی تاسو څنګه دا سوچ راغی زه ارائک جان مروت علم و ادب ول پریزیډنټ مروت انجمن علم و ادب دا یو سوشل ارګنایزیشن موږ جوړ کړی دا دی چې موږ چې یو موستلی سټوډنټس یو سوای دوچند چې هغه غدي پروفیشنلز دي موږ سره موږ د خپل سوسایټي چې داسې چې کمیانې ولیدلې چې خالي کلچر نه دا ایجوکیشن حق کېدلای سي عادلته چې کوم وومن ول کوم غدي رائټس دي هغه د ډېر داسې موږ سوسایټي چې اسپیکټس دي چې هغه موږ کمی ده پچې نو موږ دا یو سوچ کو چې موږ به یو ځای سو یو تنظیم به جوړ کو او دلته چې کوم کمیانې موږ ته لګېږي چې دلته دا کمی ده هغه بارے چې به موږ د مروتو کوم هغه د کلچر دی چې تاسو غټه کمی څه شی ګورو فار ایگزامپل مروتو کلچر اول به چې و لکه موږ چې کوم نکان مو دی لا مو پلارونه دی لا موږ چې کوم بزرګان دي هغه دا خبر کوي چې مروت په مخ چې چا یادول نو دوست دین چې به دا خبر رااله چې دستار پګړۍ چادر چپلۍ دا به راتللې اوس چې اوس موږ ورته ګورو موږ مروت چې چاته هم یادوي نو دو ته جیف 16 ډانس اتاڼ ډول ګریوان خلاص چپلۍ خلاصې لوفري نو دا امیج موږ ولې داسې جوړ سو موږ خو دا نه ولولو نو دې پاره موږ دا کمی مو مستقړه موږ ویل چې موږ د خپل چې کوم نوجوان نسل د اده واپسی موږ خپل کلچر تراولو ځکه چې د کلچر گرفت په دوه باندې ختم کیږي دې پر تاسو دا نو تاسو سټډي سرکل وک نور مختمو چې د پروګرامات ستدي چې په دغه طریقې باندې تاسو دا دغه سټډي سرکل کوم موږ مخته اراده ده چې لکه یونیورسيټي چې به کو خو چونکه اوس سیمینارز بین دي چې وجوهات لوجنه نو ان شاء الله نیکسټ منث اراده مو دا نور سیمینارز مو کومه بنیادی وجه ته چشکاري چې لکه دا ولې مطلب دا چې هغه مروتو تشخص چې کوم دا خراب سه یا بل طرف ته روان سه پګړې دستار راغی ډانسو ته بنیادی وجه چا ما ته خپل بنیادی وجه دا چې موږ خپل جان پته نسته دا چې موږ هیڅ شی موږ ته هیستوري پته نسته چې مروت کوم جن راغلي دي موږ نکان چې شاوله موږ بزرګان شاو ځکه چې موږ سوشل میډیا سره ډیر زیات اٹیچ لولو چې موږ خپل جان ورسه نو موږ خپل ارګنایزیشن دا کوشش ته چې کوم موږ خپل پہچان ورسلای دا چې موږ به خپل اول موږ خپل سټوډنټان یو چې موږ خپل اول پیژنو او دینه بعد موږ خپل سوسایټي ته ور پیژنو ډیره مهرباني ډیره شکریہ